او دا خو نور برسل راغی او تر خوارې زامن نه پاتېدلی ورې چې دوزه پاتوم د خوارې زامنو الای کډ ټول دا کړلې وړا اواشا दादा दादा सोबत वापरता आपला वक्ती दे अशी वक्ती रे पाच जण सामान पोराड पासून करे पाच बडा غمونه نو د سکول له غاني ډډ نه لګي अरे का चीज राजा मत बना पाच दिली खान करे सामान पोराड पासून करे दादा झुका दादा झुका असं का ये जमा खुदा अरे बोल पूरा स्कूल ته نه ځو کنه نو दादा بیا خلکو ته پټو کارونه کوي ورسره پټي کار نه کوماو الګا سي د پور راځي چې جو چا بیا ځنی باندې د خوب یو کاګل پړه صاحب ته ورسره اورته څه خبر اوره ورراو څه مخلاص د ښه دا وخت لا اول بس انت بلا لو كنت تطلع هارون بختي لا دي بختي كده اول مزيد انا عارف الثاني لا بس انت بس هذا ما مش انا بقى بختي شباب انا نزلت ما خلصت ده تجيزون وقت نو وخت شو ځان من مسکو زو په خدای یقین کې ما خو ډېر ټیم وشو اورې ما ګوس نشته ما کړو ما خدای خپل ورته تبرین خو ته ما کوم اخو چې جو زو کمړه ټیم دا وخت راځي ما ګوسم دا راوړې او ایکسکلوډ نه ځه صدق استاذ شبت خير استاذ شبت استاذ شبت خير اسكن لو وقت الاستاذ بقايقي ما ډوډۍ ته ډوډۍ رو مال چورم راکې نه چورم براکې کنو او چورم براکې یو استاذ شبت نه کنو چې موږ ته لوي کباب وخړو او یې سکول ما استاذ شبت بال نه ښه او چورم مو چې بګدالو د چورم راوړلې بیا نو دا ته پته شته تو د ځان استادان راخلي له وخت له خو د سکول ته رواني کتابونه نه ولي او موږ دغه شي شو ښه ګوري ته جوړ نه اوسه علي دوستای تعلیم خام والخبر ما ته بار راځي کنو ولته مخه کو دوستای تعلیم ما كده كده هذيك اللي سجل وين ده خد ما لا زما پیمان چې زما سر تعلیم نه چې دوه خبره خريدي زما زه ته ده استاد الف باندې انار ب باندې بتاخو دا استاد تعلیم مصطفى خوښ مخا اته وره دا باندې استاد صبر خوښ ما استاد د خیم ښه دا چورم بیا نه دی باندې تختې جیم باندې جورابه چا باندې يا باندې چاقو تاسو باندې کله چورم راولې چورم پرې دا وله نسستی ګوري زو ساتلم چې دا ما چاکو او دا چورنګوي سبا زه په پاتې ښه زما په وله ما څه کې څه به نه خېما وزانو والا کنو زانوانا دال باندې دا ټول وسای د خیم خاطر تاسو ته ما ډوډۍ راکړې به وسای نه خیم ما ډوډۍ کو درا وړل
الف باندې الف باندې انار شتين استاذ بخير استاذ بخير ما سبقوا يا دو جن اشتاب كولا ما تاسو دروغ وای انا ولي دا چرته تاسو دا نقل لري تاسو خلک وای تاسو خلک وای هغه سید غفوره تاسو په نوم باندې رونه وای وای استاد صاحب زمونږ د پخپلو کې اکسیډنټ شو اکسیډنټ شوی نو اته پاته نو کنه ما کله نه ما مبارکه لته وینې څو ورجی کړه څو ورجی به کې نه وي استاد صاحب دغه خبرو کې دا بل پیرنه کې اکسیډنټ وشو کنه زه به تعالی چاول عمر راوړم او پټا بل پکې راوړم استاد صاحب بس صحیح چاول وای نه استاد صاحب سبق وایو چې ماینه کې د ازرای عمل وکړو د خیره ان شاء الله gonca gol يبك jarat gol gol pur سيد غفور استاد صاحب راغله gol باندې راغله کنه سبحان الله استاد صاحب دې پرو استاد دې لا انټي څنګه استاد صاحب دې پرو استاد صاحب دا پته شته دا چاول مو کوه هلکه gonca gola جي استاذ شيف دا بورډ رنګ چې لیکل شروع کړه خیره ښه دوست بنيرو سبق نو يا ونه ورس بار ګرځي لك وصلت تخيم ولا تاسو ته زنه سبق وایم او په نمبر به تاسو کوم د خیره زه ما لازم وره کینه کړه ما تاسو کړه استاد صاحب خیر ګوره غوري ورته ها تر په سبق نه درځو استاد دا څه کړی کیو علي کوه کیو مولا تاسو لګو استاذ شيف كي ان جي ار بوغان كنجرو تاسو لا نور څه خرج کوي کینګرو کینګرو مانی اسو انا استاد صاحب غلطي کو استاد صاحب تاسو ما کینګرو لیکو یو ټکی ده بل لیکما او ان شاء الله تاسو قابلان یې استاد صاحب اکر ما راتلو ماشي تاسو یو اسو دی وی والے سلام دوستو څه شو دا پاتہ ګلباری ګلباری تا دی وای eso يو G R Y Surgire استاد صاحب کو څه بیا ګل پورا بجوړیا جی تاوی مال لاسي اوس پاڅه دا ټکه ما ته وایلا استاد صاحب ما نه راځي چې تعالی نه درځي استاد صاحب تاوی نه مال لاسي استاد صاحب ما کو راټول اولو څنګه درځي دا خپلار دی تاوی نه مال لاسي ته ما راټول تا ځل جوړه زه یو بل ټکی لیک ما تاسو ته او ان شاء الله تاسو سبق خکړلې خو چې دا تاسو وایي دا څه هلکه ګلبالي تر پاسه ګلبالي زه ناره ګلبالي چټیا لري کې هغه ورې په شکر ځه ماشاءالله دا څه ټکی دی راکا سیده وته استاد صاحب دستانه شاته شاته کیږي ټکی وای استاد صاحب ټکی وای مبارک استاد صاحب
دا نن سید غبون ملار دی خو مې مبول دی تعال تعال تعال